مجلس نن پر دې باندې وصلو چې دغه د چمن چې کم حالات نن روان دي د بارډر د بندش د وجې سره د بېروزګارۍ یو لیر راغلی دی، یو طوفان راغلی دی. ټول انسانان د ماښام پر اولپه باندې قدرت نه لري، ټول خلک پریشانه دي، د ورځې بیکاره ناست دي، ماښام چې ورځي په کور کې شی نه. نو د دغه شي دپاره موږ دا کمیټۍ نن دا فیصله وکړه د علماو د ښار د معتبرینو په اجازه چې د دې دپاره یو کمیټۍ جوړه کړو او د مخیر حضراتو سره د زکات په مد کې، د صدقې په مد کې او د دغه په مد کې موږ د دې څه امداد وغواړو، د امداد موږ ته راکړي او موږ په ښه توګه باندې و دغه مستحقینو ته دغه د دوی امانت ورسوو. موږ دا فیصله سره وکړله چې چانده کوو د ښار د مسکینانو دپاره ګرځو، که حکومت یې کرایت یې پر ګرځو او دغه کمیټۍ دا فیصله سره وکړه د سخوتونه سره وکړو چې دا پیسې به د زکات په شکل کې د خلکو سره راټولوو و دې مسکینانو ته به ورسوو په ګډه. دا د چمن په ښار به ګرځو، د دې څه زموږ عاجزان کوچې لکړېل دي په دې پسې ځو، په دې کې ورله ځو، که کاکړ دی، که سید دی، که ترین دی، که بلوچ دی، که پیجاپی دی، هر چا له ورځو، که حکومت دی کرایت دی ډېر ګرد له ورځو و دې تمامو خلکو ته خواست کوو، وجز ورته کوو، پیسې دن راټولوو، خواستو ته کوو د زکات په شکل کې، د خیرات په شکل کې، د امداد په شکل کې و دې خلکو باندې ګرځو ورځو د ننه څه اوسه څه ایسته روانېږو پسې. نو موږ خلکو ته هم دا اپیل کوو چې د حالات د چمن ډېر کمزوري دي و تمام ښار و تمام مدنیات ته دا کوټه ته دا اپیل کوو، که پر بیابان خلک شته، په کراچي و په پېښور و په اسلام آباد کې خلک شته و دې ته هم دا اپیل کوو چې زموږ سره څه کومک وکړي دپاره د مسکینانو، دپاره د غریبانو، د زکات په شکل کې وکړي، امداد په شکل کې. زموږ سره هم رابطه وکړله او موږ هم په دغه تعاون دی له راغلي یو چې دا هغه خلک دي چې زموږ د ښار پر دوی باندې پوره اعتماد دی او دا خپله واکمن خلک دي. اول دوی خپل به دوی جمع کوي، مثلا پر دا غریبانو مسکینانو باندې به تقسیموي. دویمه خبره کیدای سي تاسې دغه ویډیو ووینئ او ژر د ژره رابطې شروع کړي چې زموږ کلي کې دومره مسکینان دي یا زموږ کور داسې دی یا داسې دی. دا به پر طریقه کار وي، تجرید په دغه سره به وي. مثلا دا د اوس دی فکر سوچ کوي چې څومره خلکو سره جمع شوي یا خپله جمع شوي، بیا به و دې ته یو اندازه ورکوي چې په څه طریقه کار یې تقسیم. دغه کمیټۍ چې ده و دې ته تاسو په دې نظر وګورئ دا د سیاست سمبالاتر دي، د قومیت سمبالاتر دي، د خپل کریډټ سمبالاتر دي، دا خدای فرست خلک دي د الله دپاره د چې هغه حدیث قدسي دی چې نبی علیه السلام فرمایي، الله فرمایي ارحم من فی الارض، تاسو مځکې والاو پر مځکې والا رحم وکړئ، اسمان والاو پر تاسو رحم وکړي. د دې مد نظر څه ماسیوا نور هیڅ شی په دې کې نشته. الله تعالی دې تاسو ته جزای خیر درکړي. دغه اطمینان دپاره، دغه تسلۍ دپاره چې ستاسې له طرفه څخه چې کومه مرسته له دې خلکو سره کیږي د چمن ښار او شاوخوا علاقه، دا انشاءالله اطمینان دی، دا تسلي ده چې ستاسې یوه روپۍ به هم ضایع نه ځي. ستاسې مال، ستاسې دولت چې تاسې یا د زکات په شکل کې ورکړی دی، یا مې د صدقې په شکل کې ورکړی دی، یا مې د عطیې په شکل کې ورکړی دی، دا به خپلو مستحقینو ته رسېږي او خپلو حقدارانو ته به رسېږي، ستاسې شی به ضایع کېږي نه. نو علالعموم اعلان دا د حاجي صاحب حاجي حبیب الله صاحب ملګرو وکړئ چې دا په قومیاتو، په پارټیو، په سیاستو، په دې پورې اړه نه لري. دا د هر قوم دپاره، د هر چا دپاره یو د خیر لاره ده چې خلاصه شول. موږ ټوله دا خواهش کوو چې زموږ سره په دغه کې همکاري وکړي او موږ دا غواړو چې الله پاک د دغو مسلمانانو هغه شی و ځای ته ورسوي، د دې نورو مسکینانو او د غریبانو د مجبوري تر یو حده پورې نور خو نو الله پاک مالک و خالق دی، هغه حد الوسع د دوی د مجبورۍ پورته کېدل و کمېدل وشي. دغه کمیټې دغه خلک چې نمونه یاسلو بار او مجلسونه هم وکړل، پر دې باندې زموږ د علماو اعتماد دی، دوی موږ په تایید کې راغوښتي وو، موږ سره مشوره اخیستې ده
چې کوم مجلس دغه کمیټې دا درته وکړي در هر چا در غوږه پورې ورسېدی موږ پر دا باندې پوره اعتماد او موږ تایید دا جابر الله یم د چمن چیرمین یم دا جاوید الباري صاحب دی حاجي علامه محمد دی او شیرخان دی دغه سپیلا خان دی دغه سید جانان دی و دې هر یو ته چې پیسې ورسېدې د دې په ټلیفون باندې هم څوک رابطه ورکولی شي که یې ورکړې موږ له راځو او که هر یو دغه کمیټې والا ته ورکړې دا نشته په دې کې چې دا به په دې باندې اعتراض کوو او دغه پیسې چې رالې دا د دا علماو دا ګروپ په ګډه سره بیشي دا دی نه دی چې اشمازي بس د هر یو په ژوند کې واچولې دا پیسې چې راورسېدې دا به دغه عالمان صاحبان هم ناست دي و چاته تقسیمیږي هغه تقسیمات په دا ګډه په خبرې او پیسې په رجسټر کې لیکل کېږي د هر یو دا دوه ځایه انشاءالله په دې کې د څوک فکر نه کوي نه دا د فکر خبره ده